خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. په مخکې رکوع کې د الله دلیل د توحید ذکر شو چې د قیامت راوستونکی الله. پیغمبر علیه الصلاة والسلام علم کلی نلري، یواز علم غیب کلی خاصیت ذاتی د الله پاک جل جلاله ده. په دې رکوع کې هم د الله پاک جل جلاله د توحید دلیل ده او هم د یو خلکو د عذاب بیان ده چې دوی د الله تعالی جل جلاله سره شریک نسی. الله فرمایي خدای هغه ذات ته چې تاسو د یو نفس نه پیدا کړی، یو نفس حضرت آدم او حوا خی، او بیا لامدغه نفس نه چې آدم ده الله د هغې نه بیبي پیدا کړه حوا. دغه منها د کلمات تبعیضیه ده، یعنی لبعض د آدم علیه السلام د اجزاونه الله پاک بیبي حوا پیدا کړه. نو جز خو تابع د کل وي، ځکه ښځه په خلقیت او پیدایش کې تابع د سړي ده. ښځه ځان ته مستقله نه ده. له دې وجې نه کله چې پیدا شو آدم علیه السلام چې ورته وکتل خوند یې ورکړ. وایي من انتې ته څوک یې؟ وایي انا حوا، زه حوا یم. خپله ښځه ورته وایي خلقتو لاجلکا، زه د تا لپاره پیدا شوی یم. او په امورو د سکونت کې تسکنو الیه و اسکنو الیکا، ته به ما سره اوسېږې زه به تا سره ښه اوسېږم. ښځه به په کور امورو کې د ښځې میړه تابعدار، همدارنګې میړه به د کور په امورو کې د ښځې سره منونکی وي. د کور ګزاره، د کور معاشره، د کور اصلاح به په ګډه مخته بیایي. خو نوره د هغې نه علاوه بهرني کارونه، واکونه، اختیارات به د سړو وي. ښځه به تابع د سړي وي. هر کله وایي چې لیسکن الیها چې دا ښځه اوسېږي له ده سره. دې آیت کې هم یو اشاره ده چې ښځه به بغیر د اجازې د سړي نه بهر نه وځي. الله څه فرمایي؟ ښځه د دې لپاره ده لیسکن الیها چې دا سړی استوګنه یوسي دې ته. یعنی که سړی بهر وي کاروبار کوي نو د شپې ځای او د شپې کوټه او بستره معلومه ده ښځه شته. د دې په خاطر باندې د یو ښکاره دلیل ده چې ښځه د امامت دپاره، ښځه د امامت کبرا دپاره، ښځه د بادشاهۍ دپاره کاندیدېدی نشي. ولې میړه غریب به یې کور ته را روان وي، خړ سټ به یې نیولی وي او ښځه به سپینه ماڼۍ ته رسېدلې وي. بیا به څه کوي؟ لیسکن الیها، سړی باید ښځې ته ورشي، ښځه باید په کور کې وي. د دې وجې نه رسول الله فرمایي چې د الله ملایکې په هغې ښځې باندې لعنت کوي چې بغیر د اجازې د خاوند نه بهر وځي. لیسکن الیها وقرن فی بیوتکن، او زنانو په خپلو کورو کې دننه کښېنئ. ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولی، د مخکني جاهلیت نخرې مه کوئ، بهر مه راوځئ. لیسکن الیها چې هر کله دغه آیت له جملې د معضلاتو د قرآن کریم نه ده، ظاهرا د عصمت د انبیاو سره په دې کې خلاف ده. چې کله هم دغه آدم علیه السلام د دې ښځې سره یو ځای شو نو دا ښځه حامله شوه، خو سپکه وه، بار سپکو. خو چې هر کله دروند شو او میاشتې پرې ووتلې او دغه آدم او حوا دعا کوي چې که الله پاک مونږ ته نیک اولاد راکو مونږ به د الله شکرګزار بندگان شو. چې الله کله اولاد هم ورکو، نیک هم ورکو، دغه آدم او حوا د الله سره شریک ونیول. سبحان الله. فتعال الله عما یشرکون. نو ظاهرا دغه آیت زمونږ د عقیدې سره په تعارض کې ده. زمونږ عقیده دا ده
چې پیغمبران علیهم السلام د پیغمبرۍ نه وړاندې او د پیغمبرۍ نه وروسته د هر قسم ګناهونه پاک دي. البته صغائر یا خلاف الاولا یا ذلت او خطا واقع کېدی شي، خو له ګناهونه پیغمبران پاک دي. که حضرت موسی علیه السلام نه قتل شوی ده، دا د هغې او خطایي خبره وه، ای خو څپېړه ورکوله او سړی هم کافر و، خو څپېړه نه وه، تندر و، سړی یې مړ کو. یا حضرت آدم علیه السلام الله په جنت کې د دانې نه منې کړی و، خو آدم علیه السلام ذلت او خطا شو، ولې شیطان ورته قسم کوي چې زه د تاسو خیرخوا یم، دغه دانه وخورئ. فازلهما فدلهما بغرور، قصدن آدم علیه السلام دا ګناه نه ده کړې، هغوی دلهما بغرور دوکه یې کړله. آدم ولې د دانه وخوړله؟ یاره زه ښځې غلط کړم. ښځې ولې؟ آیا شیطان او مار غلط کړمه؟ نو د هغه ذلت او خطایي په انبیاو کې راتلی شي او خطا ګناه په انبیاو کې نشي راتلی. خو چې کوم ځای کې لفظ استغفار د پیغمبر دپاره بیان شوی ده، مراد د هغې نه حسنات الابرار سیئات المقربین ده، یعنی پیغمبر چې خلاف الاولا کار وکوي، یعنی پیغمبر چې یو مستحب پرېږدي هم الله په هغې باندې ملامتیا وایي. ولې د نږدې خلکو نیک عمل دا داسې لکه د نورو خلکو ګناهونه، د لرې خلکو ګناهونه. حسنات الابرار د نیکو خلکو نیکی، سیئات المقربین دا ګناه د نیکیو خلکو ده. څه معنا؟ ما او تا هم لمونځ کوو، خو که داسې لمونځ پیغمبرو کې هغه په حق کې ګناه ده، که داسې لمونځ صحابي کړی به ګناه به وی، ځکه هغوی الله ته زیات نږدې دي. د هغوی لمونځ باید کامل لمونځ وي. زمونږ لمونځ خیر ګزارې والا دي، زمونږ د شان سره مناسب دي. حسنات الابرار سیئات المقربین. البته په دې مسئله کې زمونږ تاسو ټول امام ابو حنیفه، امام شافعی، مذاهب اربعه یا اهل سنت والجماعت په دې باندې قائل دي چې انبیاء علیهم السلام قبل النبوت او بعد النبوت دا معصوم خلق دي. خو د زمانه په هر زمانه کې داسې خلق پیدا کېږي. ابو الاعلی مودودی لعنت الله علیه، ابو الاعلی مودودی په خپل کتاب کې لیکلی دي پیغمبران کسانی پاحش بودند، و پیغمبران دی پاحش او بدفعل خلقو. پشان د حضرت داود علیہ السلام کې فرمای وای حضرت داود یک آدم خودنما و خواهش پرست و شهوت پرست بود. چې داود علیہ السلام یو خودنما سړی و، خواهش پرست و شهوت پرست سړی و. دا د ابو الاعلی مودودی عقیده ده، دا د اهل سنت والجماعت نه یو خلاف او وتل عقیده ده، د مسلمان دا عقیده نه ده. همدا شان لیکلی دي تمام انبیاء قبل از بعثت همها کافر بودند. ټول انبیاء د پیغمبرۍ نه وړاندې و دوی کفارو، دوی کافرانو، یعنی عقیده د الوهیت د غیر الله لرله. تعالی عن ذلک. چرته پیغمبر د بعثت نه مخکې، د پیغمبرۍ نه مخکې هم دوی مشرکان او کفار نه وو. که بیا دوی کفار شي نو وروسته به خلک طعنې او پیغور ورکړي چې پرون دې څه کول، نن بیا څه کوې. نه، پیغمبر د اول نه په صدق او په امانت او په توحید او په خلاف د تشریک باندې عمل کولو چې دعوا د پیغمبري وکړي، څوک هم نشي ورته اعتراض کولی چې تا پرون څه کول نن څه کوې. مخکې رښتیا ویلي اوس هم رښتیا وایي، مخکې امین و اوس هم امین ده، مخکې هم شرک نه و کړی اوس هم شرک نه کوي. چې هر کله پیغمبران معصوم شي نو د دغه آیت تطبیق به څنګه وي چې جعل له شرکاء، ګرځوي دغه آدم او حوا د الله دپاره شریکان. یو جواب دا ده، آیت ته وګورئ. هو الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها. تر دې ځای پورې قصه د آدم او د حوا خبره خلاصه شوه. نور وروسته د دې نه بني آدم مراد دي. بني آدم فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما ادخلت دعوا الله ربهما. دا وروسته د بني آدم عام بیان ده چې
چې بني ادمان دغسې دي چې ښځه کله حامله شي اول د شکر دعوې لري چې الله بچیان ورکړي بیا کفر او ناشکري کوي. یا هو الذي خلقكم من نفس واحده، الله د یو نفس نه پیدا کړی او له همدغه نفس نه الله دغه بیبي هم پیدا کړی ده. همدا فلما تغشاها ز پروانه کې قصه د آدم او د حوا دی وی. خو مراد د شرک نه څه شی دی؟ جعل له شرکاء، مراد د شرک نه شرک په محبت ته. شرک په محبت څه معنی؟ چې کله دا بچی الله پاک ورکو نو حضرت آدم علیه السلام د دې بچی سره داسې مینه لرله لکه مخکې چې الله سره مینه وه. دا شرک په محبت ته. او سوال دا پیدا کیږي چې نه هر سړی د خپل اولاد سره خو مینه لري که نه؟ بیا موږ ته ولې ګناه نه ده؟ نو ما مخکې درته وویل چې ګیله د نیکانو خلکو نه کېږي. د دومره اوچت شان پیغمبرې نو د هغې سره محبت کول، د اولاد سره محبت کول، تا په دغه محبت د الله کې اولاد شریک کو. اگر چې دا کومه ګناه نه ده خو خلاف الاولا کار خدا، خو په شان د پیغمبر کې وړه ګناه هم لویه ګناه ګڼل کېږي. خلاف الاولا کار یې کړی، د باید د خپل بچي سره محبت ساتلی نه وي. او بیا مراد د شرک د شرک په تسمیه ده. جعل له شرکاء، بیا به هم ضمیر راجع شي همدغه آدم او حوا ته. جعل له شرکاء چې آدم او حوا د الله سره شریکان نسی. شرک په تسمیه څنګه؟ شیطان ورته راغی، د دوی مخکې یو بچی پیدا شوی و، عبدالله نومېدلو. عبدالله وفات شو. شیطان ورته په شکل د یو طبیب حاذق راغی، حامله چې او چې دا بچی دی هم مري، ولې تاسو په هغې نوم عبدالله ږدئ او عبدالله نامه یې دا مري. د شیطان ته وایي بیا څه وکړم؟ حوا ورته وایي په دې باندې نوم عبدالحارث کېده. حوا په دې باندې خبره نه وه چې حارث خو د شیطان نوم ده او عبدالحارث دا معنی د شیطان بنده. دا بیبي راغله آدم علیه السلام ته وایي چې که بیا په دا بچي عبدالله نوم کېدو بیا مري، خو راځه چې عبدالحارث نوم پرې کېدو. هغه هم ورسره ظاهرا موافقه وکړه چې ښه خبره دېس پروا نه کوي چې عبدالحارث نوم یې پرې کېښودلو. د الله په دې باندې خفا شو چې هو تاسو د الله سره په دې تسمیه کې شریک کېښود، په دې نوم کې هم تاسو د الله سره شریک ونیولو. همدا شرک په تسمیه دا هم یو ګناه، وړه ګناه و خلاف الاولا کار ده، خو په نسبت سره غټو کسانو ته دا لوی جرم ده. ځکه الله دغه جرم یادوي چې تاسو د الله سره شریکان ونیول. په اعتبار د تسمیه سره باید عبد نسبت الله ته شوی وی، تاسو د عبد نسبت حارث ته کړی ته شیطان نوم ده. او یا دا چې کله دا بیبي حامله وه د شیطان ورته راغی، ګېډه یې غټه شوې وه. ای هوا ته پوهېږې ستا په ګېډه کې څه دي؟ وایي نه پوهېږم. وایي که خامخا د ستا په ګېډه کې مار وي، که په دې کې لړم وي. وسوسه یې ور واچوله او دا هم ووایه چې دا بچی به د کوم طرف نه وځي، د خولې نه به وځي، د لاندې نه به وځي، ته په دې باندې څه پوهېږې؟ حوا خو بچیان نه وزېږولې، حیرانه وه چې رښتیا هم. نو دا شیطان ورته وایي چې داسې وکړه، یو سرلی حلال کا خو زما په نوم باندې، یو خو دا چې اولاد به دې روغ وي، بل به په یو مستقیمې لارې باندې الله پاک د اولاد وباسي. دا حوا راغله آدم علیه السلام ته دا خبره وکړه. آدم علیه السلام ظاهرا په دا مکر باندې پوه نه و چې دا خو د شیطان یو مکر ده. جعل له شرکاء فیما اتاهما، نو وګرځولو دغه آدم او حوا شریکان په هغه نعمت کې چې الله دوی ته ورکړی و. فتعال الله عما یشرکون، الله منزه ده له دې نه چې دا خلک د الله سره شریک ونیسي. د دې متعلق مفسرین حضرات نور توجیهات هم کړي دي. دا درې یا څلور توجیهات د تاسو دپاره کافي دي. الله فرمای آیا دوی د الله سره شریک نیسي هغه څه چې نه هغه څه پیدا کوي او نه هغه، او دوی په خپله پیدا کړل شوي د الله د طرف نه. دوی طاقت د خپل ځان د نصرت نه لري او نه د بل چا نصرت کولی شي. او که ته دوی رابولې چې راځه نو بوتان تا ته ګوري خو راتلی نه شي. کوم کسان چې د الله نه بغیر د بوتانو عبادت کې د ستاسو په شان باندې بندګان دي و خلکو، هغه مخلوق دي، بلکې تاسو د هغې نه هم قوي یې، هغه له تاسو نه ضعیف ده. تاسو یې را وغواړئ چې ایا دغه بوتان منډې ویی شي، خپې لري؟
دغه بوتان تاسو نیوي شي لاسونه لري، دغه بوتان سترګې لري تاسو ویني، دغه بوتان غوږونه لري خبرې مو اوري، دغه بوتان خوله لري خبرې کوي شي. نه، تاسو عجیبه خلک یې چې د داسې بوت عبادت کوي. یو صحابي مسلمان شو، د استاد اسلام څه وجه وه؟ وای ما یو ورځ بوت واخیستو، په کور کې مې وکتل بوت پرستی وه، وای بوت نو تیار جوړ نو. ښځې ته چې ښځې زرکه وړل خوشته کا چې بوت جوړ کو، سفر ته ځم بغیر د بوت نه خو مشکل کار ده، عبادت به د چا کومه؟ ښځه جګه شو وړی راته خوشته کړل، زر زر لګیا شومه، یو بوت مې جوړ کړ، لاسونه خپې مې ورکړلې، کېناستم، دا مې پرېښوده چې وچ شو، کرانه مې پلاستیک خلطې کې وه، ځان سره یې په شا کړی، چېرته لمونځ کوم مخې ته ږدم چې تا ته سجدې لګوم. وږی شوم، چې وږی شوم بوت ته ناست یم چې بوت ته ګوره که نه وږی یم، ډېر سخت وږی یم، ما ته ډوډۍ راوړه، بوت دغسې راته ګوري، کور دې ړنګ شی، ما ته ډوډۍ نه راوړې، تا ته مې ډېرې زارۍ وکړې. بیا روان شوم، بیا ورته وایم چې خیر بوته وږی یم که نه، لږ شی خو راته راوړه، لږ اوبه خو راته ورسوه، چای نه راوړي، اوبه نه راوړي. و اخر کې مې چې داسې مخې ته ناسته چې ښه نو د تا او زما څه فرق ده، ته خو ما ته هېڅ شی نه راکوې، ته را ورجګ شمه چې ځه پروا نه کوي، که یې لاس نه یم بیا هم بوت ده، سر خو یې شته، دا یو لاس مې تېنه مات کو، میده مې که زر زره مې وخوړله. اوس به ځان کې خطره وینم چې هسې نه مړ دې نه کي، خو چې ګورم له هغې نه ښه تندرسته شوم، معده کې څه ورغلل، بیا مې سفر شروع کو، چې بیا لاړم بیا وږی شوم، بیا ورته چې ګوره که نه انجام به دې ښه نه وي، وګوره پیدا که راته روزي، بیا څه پیدا نه کړل، بل لاس مې تنه مات کو، چې هغه مې تنه وخوړل، کرا چې تلم نه په آخر کې مې سر هم پې مات کو، بوت ختم شو، مکمل مې ختم کړلو، ومې خوړه بوت زما په وجود کې پیدا شو. نو اوس وایم چې بوته ښه چې ته د خپل ځان دفاع نشې کولی، زما نه انتقام اخیستی نشې، د خپل ځان دپاره زما انتقام به د چا نه څه واخلې. نو زړه کې مې دا راغله چې نه دا لیاقت د عبادت نه لري، تر څو مې د رسول الله د توحید اواز واورېدلو، راغلم رسول الله ته مې تشریف راوړلو چې یا رسول الله ما ته دین وښیه، هغه راته وویلې چې دا کلمه ووایه چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نه الله فرمایي چې عجیبه خبره ده، تاسو داسې بوتانو عبادت کوئ چې هغه تاسو لپاره سترګې نه لري، غوږونه نه لري، لاسونه او خپې نه لري، تاسو د هغه عبادت کوئ. پیغمبره ته ورته وایه چې تاسو د الله نه بغیر شرکا راوغواړئ، بیا له ما دې هلاکت دپاره ښه چل برابر کوئ، هېڅ مهلت هم مه راکوئ چې موږ د تا لحاظ کوو، زموږ لحاظ بیخي مه کوئ. زما بیخي لحاظ مه کوئ، زما ولی، زما متصرفه، زما ناصره، زما حافظه الله ده، هغه ذات چې کتاب نازل کړی، او همدغه الله د صالحینو ملګری ده. کوم کسان چې تاسو د الله نه بغیر دغه عبادت کوئ، دوی د هیڅ شي قدرت هم نه لري، بلکې د خپل ځان د دفاع وس هم نه لري، او که تاسو راغواړئ هم نو د تاسو خبره نه اوري، بلکې تاسو ورته وګورئ، درته ګوري خو وینو مو نه، و د سترګې خو یې شته که نه، مصنوعي سترګې پکې ایښې دي، خو تاسو ویني نه. پیغمبره خیر دا یو جامع آیت الله نازلوي، خذ العفو، پیغمبره خذ ونیسه العفو، عفو باندې عمل کوه، یعنی داسې اخلاق کوه پیغمبره، خلکو ته عفو کوه، وان تعفو اقرب للتقوى فمن عفا واصلح فاجره على الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله خطاب فرمایي، سل من قطعک، ورځه هغه چاته چې تا سره قطع او پرېکړه کوي، واعفو عمن ظلمک، څوک تا سره ظلم کوي ته هغې ته عفو کوه، واحسن الى من اساء الیک، او ښه کوه هغه چا سره چې تا سره بد کوي، احسن الى من اساء الیک. وامر بالمعروف، او امر وکړه په نیکۍ باندې، دا د بل مسلمان حق ده چې ته به امر بالمعروف کوي. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم لتأمرن بالمعروف، خامخا به تاسو امر بالمعروف کوئ، ولتنهون عن المنکر، او خامخا به تاسو منع کوئ له بدیو نه، او که نه الله تعالی به په تاسو باندې د تاسو نه دښمن په تاسو مقرر کړي، او یا به الله په تاسو باندې او شک الله ان یعمهم الله بعذاب قبل ان یموتوا، یا مخکې له مرګه به الله په تاسو باندې عذاب راولي. امر بالمعروف، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اوحى الله عز وجل الى جبرائیل، الله پاک
جبرائیل علیه السلام ته وحی وکړه ان اقلب مدینه کذا وکذا پلانې ښار داسې واړوه سټ مخه واړوه. جبرائیل علیه السلام چې ورغی په دا کلي کې ګوري چې دغه یو عابد پکې ده چې دا یو طرفه د عین د سترګو د رب په اندازې هم د الله نه خلاف کار نه کوي. عرض کوي الله تعالی ته ای الله ان بهم عبدک صالح، په دې کې د ستا یو داسې نیک بنده ده چې یو طرفة العین د ستا نه خلاف کار نه کوي. الله څه فرمایي اقلبها علیه وعلیهم، اول دی ورته لاندې کا لپاسې په دې خلکو باندې واړوه. یا الله څه وجه ده؟ وایي وجه دا چې ده به ناروا لیدل او په دې ناروا لیدلو باندې به ټنډه هم نه ترشوله. ناروا چې ویني به ټنډه ترشه کې د هغې د منې کولو کوشش وکوي. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، چې چا هم ناروا عمل ولیدو اول یې په لاس منع کا، که د لاس طاقت دی نو فبلسانې په ژبه یې منع کا، که په ژبې طاقت نو فبقلبې په زړه کې خو سره محبت مه ساته، تعلقاتو سره کټ کا. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د امر بالمعروف داسې مثال ده لکه یوه کښتۍ روانې دوه چته، لاندې چت کې خلک دي پاس چت کې خلک دي. لاندې چت والا اوبه رااخلي په دې پاس چت باندې تېرېږي، اوبه رااخلي ځان سره یې کوزوي پیپو کې لاندې وړي. په آخر کې دا لاندې چت والا ووایي چېرې تاسو له موږ نه تکلیفېږئ، همیشه موږ ځو راځو، موږ به لاندې سوری وکړو دا کښتۍ ته، هملته به نږدې اوبه رااخلو. که دې پاس خلکو د دې لاسونه ونیول نو ځانو ته هم نجات ورکړو او دې لاندې خلکو ته هم نجات ورکړو. او که د لاندې خلکو لاس یې بند نه کړو، کښتۍ یې ماته کړه، نو لاندې به هم غرق وي، پاس به هم غرق وي. امر بالمعروف په وجه باندې ته به خپله هم بچ کېږي او کسان به هم بچ کېږي. واعرض عن الجاهلین، پیغمبره مخ واړوه د جاهلو خلکو نه. یو سړی جاهل وي له تا سره بحث کوي، هغه سړی امي ده، په قرآن او په حدیث کې خبرې کوي، طالب ګله عالم ملا صاحبه د جاهل سره به خبرې نه کوي چې بس صحیح ده صحیح ده صحیح. الله تا ته هدایت وکړي. ای سره بحث نه کوي چې نه پلانی آیت داسې وایي، پلانی آیت داسې وایي، پلانی حدیث داسې وایي. هغه غریب په آیت څه خبر ده، په حدیث څه خبر ده، په واقعاتو څه پوهېږي. د امي سړي سره به دا بحث نه کوي. واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. د امي وظیفه څه ده؟ امي به د خپل استاذ، امي به د خپل عالم خبره اوري. یو ورځ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورسره رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف فرما شول. جنازه و، جنازه مخې ته ایښې ده، د جنازې لاندې داسې یو شی حرکت شروع کړ چې صدیق مخې ته راغی چې ګوري د دې زنې سره یو داسې مار ده، داسې مار. صدیق قصد وکړ چې اوس یو شی راواخلي دا مار مړ کړي. مار په خبرو باندې راغی ولې ما وزنه، زه په خپله نه یم راغلی، ما ته الله ویلي دي، الله را لېږلی یم چې له ده سره به ملګری یم د دې وخت نه تر قیامته پورې. دغه انسان څه جرم کړی؟ فرمایي د ده یو جرم دا انه کان لا یسمع لکلام العلماء، ده به د علماو خبرې ته غوږ نه نیولو، روا و ناروا فکر به نه کولو، خپل ځان کامل مکمل ګڼلو. د عوامو وظیفه دا ده چې د خپل علماو خبرې ته غوږ ونیسي. دویم دغه سړی په لمانځه کې سستي کوله، او دریم دغه سړی به حرام خوړلو. ما ته الله داسې حکم کړی اعرض عن الجاهلین، د جاهلو خلکو سره بحث نه کوي. دا د ستا بېعزتي ده، د ستا د شان سره بېعزتي ده. عالم د عالم سره خبره کوی شي، پروا نه کوي. دغه امید او تا ته یو مسئله راوړه او ته اوس وایه چې سړی مې بند کړ درته. نو سړی خو امید ده که نه، امید خو تیار غریب بند ده، هغه تیار بند ده ولنه. نو ته اوس د ځان اظهار مه کوه چې پلانکی په جومات کې خبره وکړه، خبره په خوله کې ور وچه کړه، ما ورته حدیث ویلی. دا خو امید ده. نو ملا خو د امید سره غېږې نه نیسي. دلیل خو د هغې چا لپاره ووایه چې هغه دلیل ویلی شي. حر ابن قیس د رسول الله یو صحابي او امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه د ده تره راغی
و اوراره وای او وای آیاته د امیر المؤمنین سره لګون تعارف لري چې ما ورولې ملاقات ته وای ولینه ورغی امیر المؤمنین زما تر راغله يهودای دا او تاسو سره ملاقات کوي وای ولا چې څنګه ورننه وته نو مناسبه خدا چې السلام علیکم یا امیر المؤمنین دای څورته وای یا ابن الخطاب د پلار نه اخلي یا ابن الخطاب ما تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل د خطاب زو نمون کې د انصاف خبره کوي او نمون ته زیات شیان راکوي عمر فاروق پرنګ کې تغییر راغی او داسې قصو کې داسې راغونی سي نسي مطلب حرب بن قیس ورته وایي یا امیر المؤمنین الله فرمایي خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وان عمي من الجاهلين زما تر د جملې دي جاهلان نه د الله فرمایي چې مخ واړه فاعرض عمر مخ ته نه واړه كان وقافا لكتاب الله دا الله په کتاب باندې خبردار او عمل کوي کنه واعرض عن الجاهلين امدارانګ رسول الله فرمایي کامل انسان هغه انسان دا ليس الشديد بالسرعه قوي پهلوان سړی هغه نه د چې بل سملی قوي پهلوان سړی هغه ده يملك نفسه عند الغضب چې د خپل ځان مالک تور شي په وخت د غصې کې چې سړی په وخت د غصې کې خپل بریکونه ټینګ کړل کنه دا سړی پهلوان ده ځکه د غصې په وخت کې بریکونه وش کېږي هغه الفاظ د انسان نه اویل شي انسان ورسته په دې پښمانه وي دې ته پهلوان وایي دا یو جامع آیت تا الله فرمایي که شیطان دا ته وسوسه واچوله ته د الله نه پناه وغواړه په الله تعالی باندې پناه وغواړه الله سمیع ذات او علیم ذات تا کوم کسان چې د الله نه یریږي چې کله دوی د شیطان څخه وسوسه واچي نو بس د الله عذاب ورپیات شي هغه ګناه پریدي خو د دوی ورونه مشرکانو هغه د دوی سره په گمراهۍ کې په دلال کې کومک کوي او هیڅ قصور حق نه کوي چې کله ته دوی ته یو معجزه رانه وړي نو دوی سوای دا پیغمبر ولې لزان یو معجزه نه راوړي ته ورته وایي چې خو د الله د کتاب د الله د وحي منتظر او تابع یم د خپل ځان کوم شی تاسو ته راوړی نشم پیغمبره چې کله قران کریم لوستل کېږي تاسو وګ ونیسئ او چوپ سئ د دې لپاره چې دا پتا سو باندې د رحمت ذریعہ وګرځي مسأله دا استماع القرآن قرآن کریم ته وګ نیول په داسې محال چې تا کوم ضرورت کار نه وي کوم لازم شی نه وي قرآن کریم ته وګ نیول دا یو امر ضروری ده او د قرآن کریم تر مخه شور کول شغب جوړول دا د منافقانو خوی ده د کفارو خوی ده چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کولو نو دوی به خپلو ملګرو ته ویلې چې په دې وخت کې والغوا فیه لعلکم تغلبون تاسو د قرآن د اورېدو پر مهال شور شروع کړئ چې صحابه کرام صحیح قرآن وانوري نو تاسو به غالب شئ دا د کفارو خوی ده چې د قرآن د ویلو په مهال باندې په وخت باندې خلک شور شروع کوي او همدغه آیت د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دی پر دلیل ده په عدم القراءت خلف الامام باندې د امام شاطبه مقتدی قرائت نوای الحمدلله بنوای او الله فرمای انصتو چپ شئ ولی من کان له امام فقراءه الامام قراءه له چې دا چا امام وی نو قرائت د امام قرائت ده الامام ضامن امام ضامن ده د ضامن معنا هم دغه ده چې اصل کده عمل ادا کی او کې کفیل ادا کی ذمہ فارغ دی شي دلته هم دغه امام د دوی له طرف نه وکیل ټاکل شوی ده ضامن ټاکل شوی نو قرائت د امام کافی ده د دې لپاره الامام امام چې ده مؤتمن ده پاغه باندې امین ګڼل شوی نو د امام قرائت هغه قرائت د مقتدی وګرځیدو علاوه لدینا تاسو ډېر حدیثونه په دې مسئلې متعلق پورا ورځ تاسو په دې کې بحثونه کړی دي
قرات خلف الامام. او د کوم حدیث کې چې راځي چې لا صلاه الا بفاتحه الكتاب او کنا دا په حق د هغه چې منفرد وي تنها من کوي اختیا هم لا صلاه لا کمال للصلاه قران من ندا ول په ترک د هغه باندې واجب پاتې شول. نو مطلق قرات په حکم د قران کریم چې فقروا ما تيسر من القران دا فرض شو او صرف سورته او صرف فاتحه دا په حکم د حدیث باندې واجب وګرځیدو. عمل په دواړو باندې راغی او اعمال بهتر د اهمال نه. هغه حدیث ته وګورو نو قران داسې وايي فقروا ما تيسر من القران. قران دا چې اسانه شی ولونه چې هر شی وي. کوم اوس حدیث په ګرا واخلو چې نه فاتحه به خامخال ونه نو مونږه ترجیح د حدیث راغی په قران کریم باندې. نه قران ته وګوره مطلق قرائت په ضمن د الحمد او د سورته فرض او بیا هر یو د دوی نه واجب که سورت پاتې شو بیا هم ترک دی واجب راغی ینجبر بالسهو او که الحمد پاتې شو هم ینجبر بالسهو. چې کله قران ولوسته شي تاسو واغونی سي او چوپ شي د دې لپاره چې الله پتا سو باندې رحم وکړي. الله یا دوا پیغمبره په عاجزۍ باندې یا دوا په پټه باندې یا دوا. مسأله دا ده یو جهر به ذکر ده. جهر به ذکر چه ده مشهور قول داسې راغلی بدعتون دا یو بدعت ده لیکن یو هغه جهر ده چې هغه جهر په دلائل شرعیه و ثابت شوی لکه اذانو لکه تلبیه لکه تکبیرات التشریق په دې کې اتفاق ده چې د دې شیانو جهرن ویل دا سنت او شریعت ده. اذان به جهرن کوي تلبیه به جهرن وای لبیک اللهم لبیک او همدا شان با دا نور شیان جهرن کې تکبیرات التشریق په لاره کې زی الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر للحمد دا په زور باندې وای. امدارنګه پیران حضرات د چستیه حضرات او د قادریه حضرات بلکې لا عام تور سره نقشبندی حضرات هغه حضرات وای چې ابتدایي حالت کې د مرید زړه تیاروي چې زړه تیاروي اوس کوم هغه ته پټ ذکر ورکو دی په پټ ذکر باندې پويږي نه زړه په دې باندې حرکت نه کوي ولی شیطان نزدې د ور سره هغه ورته چې دا صلاح ولا عبد اله خندوي سره د اول نه ودا ذکر شروع کا په جهر باندې چې لا اله الا الله د دې پر شیطان لری شو. شیطان چې لری شو دا کلمه د لا اله الا الله په زړه باندې اثر کوي ولی دلته لطیفه قلبی ده دلته لطیفه روحی ده دا لطیفه کرا کرا په حرکت باندې راځي د زړه صفای شروع شي متوجي وي هغه ذکر د تاسو ته کته شي چې هر زړه ته ورسې د داغه نورسته بیا پټ ذکر کوا. د دې وجه نه دغه جهر به ذکر ته د داسې کسانو لپاره چې مرید نه وای کله اراده ده مریدي کوي د یو پیر سره وعده او بیعت کوي نه په دې وخت بیا مستحب ده. همدا شانو هغه ذکر مستحب ده چې هغه جهران وي خو په دې کې ریا او سمعت نه وي د ځان خودنې لپاره نه وي د چا لپاره یو غرض پکې نه وي د ریا لپاره نه وي د سمعت لپاره نه وي او په دې کوم نیت باطله پکې نه وي او چا لپاره په دا ذکر اوریدو کې ضرر نه وي د چا لپاره بخوبي پکې نه وي په دې صورت کې بیا جائز ده جهر به ذکر. دویم ذکر لسانی ده دا څه ذکر لسانی چې غلې اخته او ځان سره وای لا اله پټ وای څوک اورینا. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم د خدای اولیاء څوک دي وای هغه کسان دي چې ما لا ازال همیشه د ژبه د الله په ذکر باندې لنداوي دا بهترین انسان ده. دریمه هغه بهترین ذکر قلبی ده چې په زړه کې الله دومره تسبیح راولي وقلیل ما هم دومره تسبیح الله راولي چې په ژبه باندې ته هیڅ هم نه وایي ته خپل زړه وایي الله الله الله. خو یاد ساتئ نن سبا خدا ذاکرین به ډیر دي دا ذکر د قلبی دا خو هر یو سړی چې فاسق او فاجرین چې باز خو ذکر کوم کینه ما دا زړه ذکر کوي په خله نه وایم ولکه یا زړه ذکر کوي یا خود ذکر کوي. کتاب داسې وایي چې ذکر قلبی الله پاک هغه چاته نصیب کوي چې هغه د مستحبات او رعایت هم کوي هغه حتی د مباحات کې هم اختیاري بعض شیان کوي بعض شیان نه کوي. عجیبه خبره ده چې تا زړه د حسد او د عناد او د مکر او د چل او د ریا او د سمعت او د فسق او د فجور نه ډک ده او ته بیا وایې چې د ما ذکر قلبی کېږي. دا څنګه ذکر قلبی ده چې تا جاری کېږي منه جاری کېږي
ذکر قلبي تسبیح قلبي غواړي محبت قلبي غواړي د الله سره او تسبیح د قلب غواړي عن غیر الله چې د غیر الله نظر مطمئن شو د ګناهونو پاک شو صفا شو او د غزړه مطمئن شو د الله په ذکر باندې الا بذکر تطمئن القلوب اوس به د زړه د الله ذکر کوي دا سینه چالتا یو سات کېنی صادر په ځان باندې واچي سبا ته چې راځي هیڅ کار لته نه پاتې نه وي دا سعدي بازره ده چې پرونه ته کې نه ولې کرا پاک ستر نن بیا گمراهي کوي نن فسق کوي نن فجور کوي نن بد افعال کوي نن حرام خوري تر ټولو نه حقوق د بنده مات چې څوک د بنده حق خوري هغه الله نه بخي نه پدې باندې علم بصارت یا علم بصیرت یا علم د باطن نشي راتلای چې پتا کې فسق او فجور وي یا تاسو کله دا ویډیوګانې ګورئ پیر صاحب ناسته او نعتونه ورته وایي نو یو سړی کله کله ګډېږي نه عجیبه خبره ده دا څنګه عجیبه جذب ده چې په دې سپین ږیري باندې کلمه اثر کوي په دا نورو باندې نه کوي دا پیر خپله ولې نه ګډېږي دا څه عجیبه خبر ده هغې ته اقرب کسان ناستې ښه پاک ستره ناستې لونګۍ په سر د معمم ناستې واسکټونه یې اغوستې منظم داسې قطار ناستې په یو اثر نه کوي او دا بعضې دغه نه ویني چې راشي پکې هو هو شروع کړي ګډېدا پکې شروع کړي او ورته ګډېږي بیا یې له چې بټانې ووایي چې بس غلی شه نوره غلی شي بیا کراره شي څو ورځې مخکې چېرته یو پیر ده هغه را پیدا شوی ده او ګوتې په لاس دي ګیره یې مکمله رخیلی چې د باندې به غږېږي نه دا د الله پاک قریب بنده ده دا د الله ابعد بنده ده ګیره یې مکمله رخیلی بیا دعوا د پیري کوي د آخر وخت دورونو د هر چا سره بیعت مه کوئ د هر چا د ارادې د مریدت مه کوئ ولا چې د هلاکت حالت را روان دي د الله ذکر کوئ تضرع او خیفه همداسې د قرآن قرات په خپل انداز باندې کوه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې لاړو د حضرت صدیق رضی الله تعالی عنه دروازې شاته یې غوږ ونیولو صدیق قرآن وایي غلی وایي د هغې نه روان شو د عمر فاروق کور ته یې غوږ ونیولو عمر فاروق نه داسې قرآن ویلی ځکه زموږ لاسپیکر سبا ته چې راغی ابوبکر استمعت لقراءتک ما د ستا قرآن ته غوږ ونیولو تا ډېر کرا ویلی نعم یا رسول الله انی اسمع من اناجي زه هغه څوک اوروم چې چا سره خبرې کوم هغه یې اوري عمره تا قرات په زوره ویلی او یا رسول الله انی اطرد الشیطان و اوقد او زه شیطانان لرې کوم او دا نیام ویده خلک راویښوم نه ما قرآن په زوره ویلی عمره ته د قرات لږ ټیټ کا صدیقه ته د قرات لږ جګ کا رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپل امتیانو نه قرآن اورېدلو د ابو موسی اشعري رضی الله تعالی عنه نه قرآن اوري ابو موسی اشعري د الله په ښایسته آواز ورکړی و رسول الله فرمایي لقد استمعت لقراءتك لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود تا ته الله یو ښایسته آواز د اوازو د داود لسان درکړی یا رسول الله که زه خبر وای چې تا ما ته غوږ نیولی لحبرتها تحبیرا ما به نورم د خپل اواز باندې قرآن درته ویلی وی الله فرمایي دا ذکر کوه قرآن وایا په خپل ځان کې په عاجزۍ سره خو دون الجهر لغه جهر نه کم له سر نه لږ پورته ولې کله کله چې ذکر یا قرآن په پټو الفاظ سړی وایي خالي بونګېږي خوب ورځي نو چې دا قرات په زوره شي چې الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بس په دې شیطان نزدې کېږي نه غفلت نه در باندې راځي یو څه اندازه تلاوت کولی شي که د حافظان حضرات وګورئ چې دا ورته کښېني خالي بونګېږي دا ده کوي بیا ویده یې پرې پروت اوس سړی هغه لږ په زوره یې وایه که نه زما د خپل زوی سره همیشه جنجال وي د نقیب الله سره چې سړی خو په زوره یې وایه که نه خو کوټې ډېرې دي په زوره یې وایه ویده کېږي به نه چې بس څنګه ځغ پرې نه کوم لس دقیقې بعد بیا ویده یي یا په قرآن سره یا قرآن په ده سره یې ښي یا ده په قرآن سره یې ښي مه کېږه داسې که نه نه قرآن کریم به نه ډېر پټ وایې او نه ډېر په زوره چې حتی مرۍ در باندې بغې کې زمونږ قاري صاحبان چې کله تلاوت شروع کړي که نه له اول نه تیز شي چې یو آیت په رکه یې بریک ونیسي چې نوری به یې نه وایې ختم شي لهجه په اوله کې به تیزوې نه ترتیب به ورکوې
کرا ګرمیږي ماشین خپله تیزېږي. او چې د خپل اول سهار په دا الفاظو لکه دا اوس چې لګیا شمه ما بیان به نیم ساعت وي بس مرۍ نوره کار پرېږدي. اول نه موټر چې چلاندی یم کمپیوټري ډایرکټ به حرکت نه ورکوئ، لږ به یې ماشین ګرموئ، هغې نه بعد به حرکت ورکوئ. داسې انسان هم دغسې ده که نه. انسان چې اول حرکت شروع کوي باید نرم حرکت شروع کړي، کرا خپله جذبه په منځ کې خپله راځي. الله فرمایي ای بندگانو له جملې د غافلو خلکو نه مه کېږئ چې تاسو قرآن نه وایئ، د قرآن تلاوت وکوئ. الله فرمایي کوم کسانو چې د الله په نسبت باندې دي نیکان ملایکې دي، دوی د خدای د عبادت نه انکار نه کوي او د الله پاک تسبیح وایي او د الله دپاره په هر وخت کې سجدې لګوي. یعنی بهترین صفت د بندگانو دا ده چې د الله دپاره تابعدار شي، د الله دپاره عبادت کوونکی شي، په هر وخت کې د الله دپاره ساجد او راکع وي. ځکه دنیا عمر د چا سره وفا کړې نه ده. موتو قبل ان تموتو، مړ شئ مخکې له دې نه چې لا مړه وئ. ځان داسې مړه فرض کوئ چې الله اوس تا ته درغلم، زه به څه کوم او ته به له ما نه د ټول ژوند پوښتنه کوې، ما به تا ته څه راوړی وي. اولاد خو پرېښودم، بچیانو خو پرېښودم، ښځې خو پرېښودم، ما ته څه شی د آخرت ته په کار راځي. الله فرمایي هو الذي الله هغه ذات خلقکم چې الله تاسو پیدا کړی من نفس واحدة د یو نفس نه لکه آدم علیه السلام، وجعل وخلق الله پیدا کړی لمنها الا امدغه آدم علیه السلام نه زوجها بیبی د هغه د آدم علیه السلام نه الله پاک بیبی پیدا کړه. منها کلمه تبعیضیه ده د سلفاره لیسکن الیها چې دغه حضرت آدم علیه السلام سره لیسکن چې اوسیږي د آدم علیه السلام الیها اله په معنا د مع سره ده، معها د حضرت حوا سره د ښځې د خاوند سره سکونت ضرور ده. لدې وجې رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم ایما امرأة هر یوه زنانه باتت چې شپه یې تېره کړه او خاوند له دې نه ناراضه شای ورګرځولې وه، نو په دې باندې د بېګانه تر سبا پورې د اسمان ملایکې لعنت کوي. فلما هر کله تغشاها چې جماع وکړو د خاوند د ښځې سره حملت حملا خفیفه، نو حمل یې واخیستلو حمل سپکو کم، فمرت به په دې باندې تېرېدا وخت کم و. فلما هر کله اثقلت چې دا دروند شو دا مال د اولادو بکبر الولد دعوا الله ربهما دغه دواړو زوجانو وغوښته الله تعالی نه ربهما دعوا دوی دعا وکړه الله د الله تعالی نه غوښتنه وکړه ربهما د رب د دې دواړو څه وایي لئن اتیتنا یا الله که تا مونږ ته راکړه صالحا نیک اولادو لنکونن خامخا به مونږ کېږو من الشاکرین له جملې د شکرګزارو بندګانو نه. فلما هر کله آتاهما چې الله ورکړل دوی ته صالحا هغه نیک اولادو نیک فرزند الله تعالی ورکړو، جعلا له دوی ګرځوي د الله تعالی دپاره یا وګرځولو الله تعالی دپاره شرکا شریکان الله سره ګرځوي فیما په هغه څه کې آتاهما چې الله دوی ته ورکړی ده. فتعالی الله نو فتعالی منزه د الله تعالی اوچت د الله تعالی عما د هغه څه نه یشرکون چې د الله سره شریک نیسي. یا زمون خلکو کله الله بچیان نه ورکوي، بچیان ورکوي پلانی زیارت دغه بچی راکړه، پلانی ملا دغه بچی راکړه، بچی الله ورکوي، بچی زیارت نشي ورکولی، بچی ملا نشي ورکولی، خو هغه به یو وسیله وي د تا دپاره، نوره بچی ورکوونکی الله ده. او یشرکونه ایا دوی شریک نسی د الله تعالی سره ما هغه څه لا یخلقو چې څه پیدا کوي نه شیئا کوم څه وهم یخلقون دوی په خپله پیدا شوي دي ولا یستطیعون دوی طاقت نه لري لهم د خپل ځانو دپاره نصره د امدادو ولا انفسهم او نه نصره د کومک د بل چا سره ولا انفسهم ینصرون او نو د خپل ځانو سره کومک کولی شي. وان تدعوهم کتدعو ابولی پیغمبرا الى الهدى هدایت تا لا یتبعوکم دی دستا تابعداری نشی کولی سواء علیکم برابر دی پتا سو باندې ادعوتموهم کتدعو تا دعوت ورکی بلن ورکی هم ام انتم صامتون او کتا سو غلی وی چوفوی د دعا د دوینا
ان الذين یقینا کسانو تدعون چې تاسو یې بولئ من دون الله بغیر د الله تعالی نه عباد بندگان دي امثالکم د تاسو په شان باندې فدعوهم وی بولئ دوی لرا فلیستجیبوا لکم دوی دی قبول کی تاسو لپاره دعوته نیشي قبل ولی ان کنتم صادقین که تاسو رښتونی په دا خبره کې لهم ایا دوی لپاره ارجل خپیدی یمشون بها چې دوی زی په ناخپې خونه لري ام لهم ایا دوی لپاره شته ایدین لاسونه یبطشون بها دوی په دې نیول کوي نه ام لهم اعین ایا دوی لپاره سترګې شته یبصرون بها چې په دې لیدل کوي نه ام لهم آذان دوی لپاره غوږونه دي یسمعون بها چې اورول کوي په دې سره اوریدل کوي نه قلوا پیغمبره ادعو شرکاءکم غواړئ خپل شریکانو یا د خپل بوتانو ثم کیدونی بیا تاسو زما مقابله کې قید او فریب او چلو کې زما د هلاکت دپاره فلا تنظرون او تاسو ما ته مهلت مراکوي دوی ورته ویلی چې زمون خدایانو ازار به دې ووایي الله فرمایي چې او خلکو تاسو خپل خدایان هم راجمع کوئ تاسو راجمع شئ زما د قتل او زما د وژلو باره کې خپل پروګرام ټینګ کړئ فلا تنظرون ان ولی زما دوستو زما ناصرو الله پاک جل جلاله دا الذي هو الله نزل الكتاب چې نازل کړی د کتاب او هو دا الله یتولى الله دوستی کوي الصالحین د نیکانو سره د الله دوستی سمانا یعنی الله پاک جل جلاله عذاب نه ورکوي بلکې ثواب ورکوي والذین ها کسانو تدعون چې تاسو بوله من دون الله بغیر د الله تعالی نه لا یستطيعون دوی طاقت نه لري نصرکم د تاسو د امداد ولا انفسهم نه د خپل ځانو ینصرون امداد نشي کولی فکیف ابالی بهم نو په دې به سفر واو کما دوی د خپل ځان نجات نشي ورکولی وان تدعوهم كذبي ابول الى الهدى هدايتا لا يسمعوا دي خبرنا اوريدستا وتراهم تبين دوی لرا ينظرون اليك تاتغوري وهم دوی لا يبصرون دي وینتا لرا بقلوبهم یا دا کفار او مشرکان تاتغوري خو لیکن دوی تاوینی نه لدی وجه وعالم سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه تراغه نو دغه په مجلس کې اوله چې کدی کفار او ځلې دلې وای نو دی به ایمان راوړی وای محمود غزنوی رحمه الله ورته وای چې عجیب خبره کوي خلکو با په پیغمبر باندې سترګې لګېدلې ایمان به نه راوړلو او ته وای چې ما اوویني ایمان براوړ عالم ورته وای چې نه پیغمبر لیدلې نه ده سبحان الله ولا ابو جهل وسره ناستو ابو لهب وسره ناستو ابو طالب وسره ناستو بیا څنګه وای نه دلیدلې ته لیدلې وای رسول الله لره ایمان به پیراوړې بادشاہ بیا ورته سبحان الله گزارای وسره شوی دا د مریض پختنه کړي دا کوړه ورتللو اخر کې عالم ورتوای چې دغه ابو جهل دغه ظاهری سترګې وي چې دا یو سړی ده او د عبد الله زوی ده او یتیم لوی شوی د ننخانی لمونږ نه غواړي په دې نظر باندې لیدلو خو هم لا یبصرون په دې نظر نه لیدو چې دا د الله بنده او د الله رسول ده که ابو جهل ده په دې نظر ورته کتلی وای چې انه عبد الله ورسوله دا الله رسول ده ایمان به راوړی وای او معجزات او تبعه په نظر د حق باندې کتلی وای خو دوی په نظر د عناد باندې په نظر د انانیت او د کبر باندې رسول الله ته کتل نو ذکر رسول الله دوی په نظر د رسالت باندې نه دلیدلې او نه د رسول الله خبرې په نظر د رسالت باندې اوریدلې دي هو تراهم تبوینه دی کفار لرا ينظرون الیک تبغوری وهم لا يبصرون دی بنګوری تعالی نه نبی نی تعالی خذ العفو ونساع فدر گذری کا پیغمبره و امر بالعرف او امر کا په توحید باندې او په دې کلمې باندې چې لا اله الا الله محمد رسول الله فاعرض عن المشركين او اعراض کوا مخواړه د مشرکانو خلقونه و اما ينزغنك و اما فشد ينزغنك چې تا واړی وسوسه واچي تا ته من شیطان له شیطان نه نزغون یو وسوسه تا ته در پیښ شي فاستعذ بالله نه پناونی سه الله تعالی باندې انه دا الله سميع د تا د دعا اوریدونکی دی علیم د ستا په کار باندې عالم خبردار ذات ده
ان الذين يقيننا كسان اتقوا جدي تقوا کړي د الله تعالی نه یریدلی دي اذا مسهم چې کله ورسېږي دوی د طائف وسوسه من الشیطان د شیطان نه تذکروا عذاب الله وثوابه دوی په یادې د الله ثواب او د الله عذاب فاذا هم ناسا فدوی مبصرون لدن کی بوي واخوانهم د دیرونا يمدونهم في الغي لدوی سره امداد او زیاته کوي په گمراهۍ کې په ضلالت کې ثم لا يقصرون دوی قصور او کمی نه کوي واذا لم تاتهم کله تراته ګونه کې به آیتن دوی ته په نشانه باندې دوی طلب کړي قالو دوی وای لو لجتبیتها تا ول مونږ ته مختار نکړو ول دیو معجزه را نور چې مونږ غوښتل من قبل نفسک قلوا پیغمبرا او خلقو د ځان معجزه راوړی نشما انما اتبع ما يوحى الي تتابع يم ده غسو چال ما ته وحی کیږي مې ربي له طرف درب زمانہ د دې غشي تابعم هذا دا قران کریم بصائر عبرت او حجج او دلائل دي من ربكم له طرف درب د تاسو نه وهدن او دا هدایت دا ورحمت دا رحمت او مهرباني دا ظاهرا لقوم يؤمنون دي قوم لپاره چې په الله باندې ایمان لري ولانهم المنتفعون به ایمان والا خلق د قران نه ګټه اخلي ځکه دا رحمت او هدایت هم د مسلمانانو لپاره خاص شو واذا قرئ جګل اولوستل شي القران قران کریم فاستمعوا له تاسو د قران لپاره غوږونی سي وانصتوا چپ شي لعلكم ترحمون لپاره د دې چې پتا سو باندې د الله د خوانه رحم وکړي شي واذكر ربك یا دا وخت په رب لرا پیغمبر فی نفسک په خپل ځان کې دي تضرعا فعجز سرا وخیفا پیر سرا یعنی یرا دا معنا چې ته به ډارېږي د الله تعالی نه چې الله به رانه قبول کی او کنا فعجزې باندې پزارې باندې رسول الله فرمکله چې قران وایي تاسو وژاړئ او که زړه نه درځي نو تاسو شکل د زړه اختیار کوي قران کریم په حالت یری باندې وایي تضرعا پزاره سره وخی پدن پډار سره د الله تعالی نه ودون الجهر لجهر आवाज نه لګلاندې من القول د وینا نو د قران کریم د ویلونه بالغدوی په سبا حالت کې قران وایي والاصال بیگا حالت کې رسول الله یو حدیث کې فرمایي وای کڅو غواړي چې قران ته نیر نشي قران یاد که حافظ او غواړي ته نیر نشي نو کم به یو ځل د شپې تلاوت کوي ماخستان ماخام یو ځل به ګیسته ورځ تلاوت کوي چې کوم یو حافظ دوا وخت تلاوت پرېږدي نه دا د الله وعده ده چې دنه به قران نه یریږي من القول لوینا نو لقران ویلونا بالغدو په حالت د سبا کې والآصال په حالت د بیگا کې ولا تکم من الغافلین او تمکه ګال جملې د غافل خلقنا یا په منځ کې چې لمونځ کې یا په قران تلاوت کې یعنی داسې قران ما چې زه د غافل به خبره خالی په خله باندې لګیاي نه زړه ورته متوجه کا په آیاتو ځان پوي کا چې دا د جنت आवाज ده د دوزخ आवाज ده د مسلمان نیک اعمال دي د کفار بد اعمال دي امتیاز پکې راولا ان الذين يقينها كسانا عند ربك چې پنځ در رب دې تعالی چې ملائکه دي لا يستكبرون عن عبادته دې تکبر نه کوي د عبادت د الله تعالی نه انکار نه کوي د عبادت د الله نه ګوره څومره کمال ته رسیدلي ملائکه دي اس ګناه نه ده کړي خو بیا هم د الله د عبادت نه مخ نه اړي چې مونږ ډېر لوی عبادت کړو عبادت ولې وکړو نو په دنیا کې یو انسان کډیر عبادت اعبد الناس وګرځي هم عبادت لدنه ساقطيږي نه دای نشي ویل چې ما ډیر عبادت کوو را بس ده کې دې چې شیطان به आवाज ورته وي چې الله تعالی ټول شیان قبول کړل نو عبادت ته حاجت نشته ایز داسې وخت ناراضي چې انسان دې روح وي اگر چې اعبد الناس وي او الله ورته وایي چې بس نور عبادت مکوا ملائکه وګورئ اس ګناه کړي نه د خو عبادت کوي لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون له او دې د الله تعالی تسبیح ويسبحونه د الله تسبیح او فاکی بیانوي لغشن لا يليق بشانه تعالی چې الله د شان سره مناسب ندي وله د الله تعالی جل جلاله لرا يصلون يسجدون داخلك منسكي ذکر د سجده مراد ته صلات ذکر دا هغه جزء اعظم په لمانځ کې ده په لمانځ کې اعظم شی چې ده هغه سجده ده د ذکر د سجده مراد ته لمونځ یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته
هغه اوداسه اوبه مسواک وغیره شیان تیار کړل. نو رسول الله ته خوشحال شو. رسول الله ورته فرمایي او غواړه څه غواړې؟ یا رسول الله بل څه نه غواړم، اسألک مرافقتک فی الجنه، د ستا ملګرتیا په جنت کې غواړم. رسول الله فرمایي فاعن علی بکثرة السجود، نو که غواړې چې ما سره یو ځای شي ډېرې سجدې د الله لپاره لګوه، مونځونه ډېر کوه، سجدې زیاتې کوه. نو دا هر شی وله د الله تعالی لپاره یسجدون، سجدې لګوي د تواضع او د عاجزۍ، او وله یسجدون د الله لپاره لمونځ کوي. الله لپاره څوک لمونځ کوي؟ هغه مسلمانان لمونځ کوي چې وایي چې لا اله الا الله، 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 لا اله الا الله.